خو دا نعمت به مضبوطه و د دې نعمت حفاظت به مونږ کوو دا نعمت جاپان کې نشته ما خو تاسو ته بار بار وایي چې جاپانیان ولې خودکشي کوي او یوازې جاپان نه ورشه په امریکا کې موږ خودکشي کېږي په لندن برطانیه کې خودکشي کېږي په فرانس کې خودکشي کېږي او جاپان خو ما په خپل سترګو لیدل چې د دنیا خودکشي پکې کېږي ولې پکې دا خودکشي کېږي دا ایمان نشته دا رڼا د هغې په زړه کې نشته مونږ خو وایو چې زموږ ایمان دی او چې مونږ مړه شو مونږ له به خدای پاک جنت راکړي زموږ به خپل الله سره ملاقات کېږي مونږ چې دا څه منځونه کوله دی به خدای اجر او ثواب به راکړي هغوی په ذهن کې دا قصې پیسې نشته وایي دغه ژوند دی بس چې څونه زر ختم شو خودکشي مو کړه زر به دمه شو ستا پلار به دمه شي چې خودکشي دې وکړه پته به راته ولګي چې وروسته به راسره څه کېږي هغې وایي راشه به ډز ورکړه خپل ژوند نه به د دنیا به څه منډې وي کړاو به کوې دوکانداري به کوې تجارت به کوې زمینداري به کوې نوکرۍ به کوې راشه خودکشي وکړه چې خبره خلاصه شي نو کې هغه ټیسټ او هغه خوند نشته کم خوند یو سړي چې الوا خوړلی وي د هغه په خوله کې د الوا خوند پروت دی نو چې هغه الوا ته وګوري نو رښتیا وړې ورته کېږي که نه کېږي الوا خې ورته کېږي او چې یو سړی الوا د سره ماشوم دی الوا د سره پېژني نه لیدلې نه ده هغه ورته زړه نه کېږي دغه رنګې د ایمان خوند مونږ ساتلی دی زموږ زړه ورته کېږي مونږ په ایمان مطمئن یو هغه خلک په خپل ایمان مطمئن نه دي بس د هغې مثال د زناورو دی زناور خپل کار کوي دغه رنګې هغوی چې سهار وځي شپږو بجو نه ماښام شپږو بجو پورې خپل کار ښه ټیټ کار کوي نه دروغ نه دوکه اسم پکې نشته د خپل ملک سره ښه مینه لري ښه محبت لري ښه پیسه او ښه موټر او هر څه ورته ډېر دي خو مثال یې داسې دی لکه د ګاڼې د غوی د ګاڼې غوی چې دی وتړه په ګاڼې باندې نو دی به لګوي هغه خپل کار به کوي او چې کله ټیم پوره شو پور راختو کې شي هغه ګنو کې نه اوبو پې وباسي نو غوی به وتړي بس هغوی دقه مثال دی سهار به ودې د دنیا خپله منډه او خپل کار به کوي او مازدیګر به راشي اوده به شي بیا به سهار پاسې مازدیګر به راشي نه مونځ شته نه روژه شته نه ذکر الله شته نه الله شته نه رسول پېژندل هېڅ هم نشته ژوند دی د زناورو په شان دی د ښځو ژوند د زناورو په شان د سړو ژوند د زناورو د ماشومانو ژوند د زناور کار کوي او یاد دمه کوي دقسې د هغوی زندګي ده الحمدلله مونږ له چې اسلام او ایمان کم ژوند را کړی دی په خدای مې د قسم ډېر د خوشحالۍ ژوند چې د شپې پاسې په دا نیمه شپه کې او 2 رکعته نفل دې وکړل او الله ته دې لاس اوچت کړل لږ دې وجړل خوند لکه شته کې پکې نشته پکې سب خوند دی پکې او چې لاس کې د تصویر راوستې او جومات کې کېناستې او مونځ دې وکړو الله ته توجه ورکړه په خدای مې د قسم سم خوند دی پکې او چې قرآن شریف دې راواغی او تلاوت دې شروع کړو سم خوند دی پکې افسوس که په دې خوند مونږ پوه شوې الله دې مونږ په دې خوند پوهېږي الله مونږ ته د ایمان لذت وښیي الله د ایمان په خوند هم خدای پوه کړي الله د مونږ په زړه کې ایمان مضبوط کړي پروردګار او د ایمان د زوال نه الله په امان کې وساتي الہ العالمین خدای زموږ مشران چې کوم لري خدای ته مغفرت نصیب کړي خدای زموږ بچو ته مونږ ته د ایمان او د اسلام او د هدایت رڼاګانې راکړي او خدای د ظلم نه او د فتنو د آفتونو په امان کې وساتي مارونو ګورې یو خبره ته کوم جنگ جګړه جدال به نه کوي د امت نفرت به نه پیدا کوي د دین نه بېادبي دې معافي نن زموږ ډېر خلک دې لوډ سپیکر ته ختلي دي او ځان ته ډبل مایکونه لګولي او ان ښځې دې بل کار یې نشته پلانکي مولا داسې دی پلانکي مولا داسې دی پلانکي مولا داسې دی هلکه ځان په دې مه مشوروه عیب که په یو مولا کې وي او یو نقصان په یو مولا کې وي نو لاړ شه ورته کور ته یو پیاله چای به هم در باندې وڅښي یو نوړی روټۍ به هم در باندې وخوري که مقصد دې د هغه اصلاح وي هلته اصلاح وکړه یا به ته پوه شي یا به هغه پوه کوي بس نن نر هغه دی چې خبره واوري او دروغه کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمعه خو چې څه واوري په بل پسې ورتپي زمونږ بعضې وخت کې یو بیان به کړي راکوټه کلیپ پهتې راوالي مبتدا او خبر به یې پرېږدي صغرا به یې راوالي او کبرا به یې پرېږدي لویه لکۍ به راپسې وتړي د خدا خبره کړې ده یا د خدای ظالمه پوره تقریر ووره پوره بیان ووره نو نن خلک چې ځان مشورئ د خپل شهرت دپاره د بل مسلمان او د عالم تنقیس کوي نقصان یې څه شو عوام الناسو کې دا علما خلکو بدنام کړل دا غو منم او که دو منم نقصان یې څه شو عوام یې په علماو بېاعتماده کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی وی د الله رسوله زه د خدای په لار کې جنګېږم او مخ په مخ جنګېږم تختم نه او د شهید شم ماله به خدای جنت راکړي ویا چې سړی لاړ وی دې سړي ته اواز کې نو واپس یې راوګرځم وی تاسو وی ما وی که د الله په لار کې جنګېږم او مخ په مخ تختم نه او زه شهید شم خدای به جنت راکړي رسول الله مبارک ورته څه فرمایي لومبی خو ته وی او بیا راوګرځم وی چې ته د الله په لار کې جنګېږي مخ په مخ او تختې نه او شهید شي
بالفرض بیا د خدای جمع دی بیا مخ په مخ جنگیږي او تختنا او د مخ نه شهید شي بالفرض بیا د خدای جمع دی کی او بیا مخ په مخ جنگیږي تختنا او شهید شي چې دومره د ګوتې د بند دومره پر دې حق در باندې وي نو اله به جنت ته دې چې هغه ورکې دونه شی چې پاتې نشي ته وی اوس جبریل راغی او دا خبره راته وکړه که پر دې قرض در باندې پوري نو په عمرو ګورې د دې نه نه خلاصې ډېر خلک یې پر دې حقونه پې پوري هغه نه ورکوي عمرو له ځي هلکه پر دې حق ولې نه ورکوي د لور حق ولې نه ورکې د خور حق ولې نه ورکې د لور خور حق نه ورکې او زه عمرې له ځم ډېر خلک یې په ګناه پیسې وګټي په حرامو او زه عمرې له او بیا څه وایي چې حج ته لا او حج ته ځم او چې راشم د حج نه نو 0 میټر به راځم 0 میټر دا ګاډی دی چې غاړو چلېدلې دي د مور د پاک پیدا به راځم او راشه دلته حلالې مردارې کوه او حرام کوه پردي حقونه خورو سودونه کوه او حج عمرې له به ځم پاک به راځم پته به درته ولګي چې قبر ته لاړ شئ او د کټ هغه مضبوط بازوی درته نیولې او دا کپره دی وی او ګروز یې درته نیولې مردارې کې او په هغې عمرو له ځې مردارې کې او په هغې حجونو له ځې داسې نه کېږي ځان ذهن کې کاره کې چې پردي حق ورکا په حجونو عمرو د پردي حق نه خلاصېږي زلزلو کې چې کله هغه زلزلې راځي ما ته یو سړي خبره کوله هغې نه غافل شخص ورته وایي دا وړې وړې زلزلې بیا دې غټې نه پس راځي چې غټه زلزله راشي هغې نه پس دا وړې وړې راځي دا کوډینې ډېرې مودې پورې دا وړې وړې زلزلې راځي وایي خلکو به چې وړه زلزله به رالې په خدای یقین وکړه راته چا 2-3 کسانو وي وایي خلک وخاندي چې بیا مسکال راکړه چې بل به راغی بیا به خلک وخاندل چې بیا مسکال راکړه ما ویې دې ځل لکه د خدای مسکال درغی که نه نو پته به راته ولګي دا ولې موږ ټوکې کوو دا موږ سره پیسه شوې ده دا موږ سره دولت دی دا موږ د پیسې او دولت په نشه کې پاتې یو خدای شته که د خدای پاک طاقت د یو ماشي طاقت نه ټیک شي خدای ته توبه بس علاج یې دا دی عذاب چې راشي مسلمان له پکار دی چې خدای ته وجاړي او یا الله بیا ډېر مهربانه دی چې لږ دې خدای ته سر ټیټ کړه او خدای ته یې جړه وکړه نو رب العالمین دې بیا معاف کوي ګورئ د لوی نه لویه ګناه خدای معاف کوي د خدای پاک د عذابونو خو مختلف شکلونه دي یو شکل یې سیلاب دی بل شکل یې زلزله یو کال زلزله راغلې او څونه تبعیه کړې په دې مانسهره کې او په دې پټاباد او په دغه علاقو کې نو خدای خو په دې قادر دی خو یو جړه یې ورکړه خدای شته که دا کور دې پاتې شي د شپې به ودې او جړه یې کړي او ټول خلک به د خپلو چتونو لاندې مړه پراته بیا به څه کوې ځمکه به وشلېږي دا بادۍ پکې په دې مانسهره کې چې زلزله راغله څونه ځمکه وشلېده غټ غټ کورونه وټلې په ځمکه کې لاندې لاړی بیا به څه کوې نو خدای پاک زه حیران په دې چې موږ به الله ته توبه پسو باسو کورونا را باندې رااله موږ توبه ونه ویسته هېڅ توبه موږ الله ته ونه ویسته زلزلې په موږ رالې موږ الله ته توبه ونه ویستله سیلابونه په موږ رالل موږ الله ته توبه ونه ویستله او پکې لا نور ګناهونه بیا کوو په دې سیلابونو کې خلکو څومره رواني وکړل په خلکو څه تېرېدل او بعضې خلک به د اوبو کې صاحب لامبو وایي او لرګي راکاږي او لرګي راوباسي هلکه دا خو پردي لرګي د ظالمانو ظلم ولې کوې دا خو د چا سلیکور راوړي دي په هغې خو د هر چا خپل نمبر لیکلی شوی دی او خپل نوم یې پرې لیکلی شوی دی په هغې سلیکور او هغې خپلې نښې اچولې دي او خلک دې وغه وباسي او ځان ځای کوي او بس خوشحاله دي ورته په سیلاب ته ولې موږ د خدای نه نه یېرېږو سبب معلوم کړه چې دا عذاب ولې دی دا زما ستا ګناه موږ څه ګناه نه کوو پر دې ټول خور زموږ نه په لاره نشي تللی په موبایل او په فیسبوک لګیا دي موږ فلمونه ګورو موږ په هغو ښځو تصویرونه ګورو په سودا کې ګډه موږ کوو په پیو کې اوبه موږ اچوو په ټماټرو کې څښا د هغو سره موږ خرڅوو په مسالو کې غلا موږ کوو په غوړو کې ګند موږ ګډل په چای کې ګند موږ ګډل دا خدای نه دی دا یو چالاک الله وخو د کورونا په شکل کې مخاو او د سیلاب په شکل کې مخاو او خدای ته به توبه وباسئ الله نه موافق وړه استغفار به وي کنه دې پسې قبل درز راغی کنه نو رسول الله مبارک فرمایي بیا به اوجو سره لمدم شو دی ختم د حضور پاک نه تاسو یې باندې دا وینې کان چې پکې دی ودا بم پکې مري او ثم يبعثون على نياتهم بیا به هر سړي په خپل نیت پاس تاسو ژوند براشي چې بیا به استا جوړ نشي دغه خلاف شوي حکومت د اعلانو په ځان ډېر تکا او په زلزلې او جړه راغی کنه نو بیا به د حکومت په اعلانونو بیا کېږي برباد وکړي دي مشان خلکو غریبانو ته پوسو کې چې چا کورونه وړي د چا میخې یوړل چا سامي یوړل د چا ګاډي یوړل ګور موټ ټینګ کوجونه یوړل
ملیاقیت شو علاقه ورشه د دنیا خلک یو ځل سیلاب راغی د خیالي د خواخوشه د علاقو ته وګورئ برباد شو غریبانان پټي لاړل تباه شو پتونه لاړل تباه شو کورونه یې وغورځېدل بې کوره شو خواران بجلي ورته نشته پکې ورته نشته په سکولونو کورونو کې پراته دي ښه کولی شي نو ښېګړه ورسره وکړه خو د حیا او د پردې په شکل کې دننه ښځو کې مه ګرځه دننه د ښځو تصویرونه ما له خدای نه ویارېږه او د دې غریبانانو د چندو پیسې مه خو نه ګورې دا د سور غوښه ده ګورې تباه به شي برباد به شي د خدای نه یاره پکار درته بیا وایم چې الله په مونږ مهربانه دی خو که مونږ سر ښکته کړو الله ته هم توبه وایسته مونږ په دې نه یېرېږو دا جنت خدای درکړی دی له پسه درکړه وی چې کله الله ته ور مخامخ شوم د مرګ نه پس وی رب العالمین فرشتو ته اعلان وکړ چې دې سړي کلم د رمضان د میاشتې روجې نیولې دي نو ورپسې د رکوټ اختر په میاشت کې 6 روجې نیولې دي زما د ښکلي مبارک پیغمبر په دغه حدیث عمل کړی دی لہذا د ده ما مغفرت کړی دی دې نیغ په نیغه جنت ته بوځي ګوره یو د خدای قانون دی یو د خدای رحم دی قانون خو هغه چې ما تاسو ته وختي وي رحم د خدای دا دی چې مشرک نه بخم باقي هر څه بخم نو چې الله ته خوشحاله کړي او ستا نه خوشحاله شي نو مزید رحم به الله وکړي نو د مارڼو هغه 10 روجې خو تاسو نیولې دي اوس به دا دې کې 6 روجې نیسئ نیسئ به انشاءالله او بل زنانو ته ووایه زنانه په عبادت کې تکړی ها دا 6 روجې چې نیسئ پرله پسې به نیسئ او که جدا نو بعضې علما وایي پرله پسې ونیسئ دې کې مشقت زیاتي نو په دې کې ثواب زیات دی لیکن اکثر علما وایي چې بهتره دا ده چې یو ورځ ونیسئ او بله ورځ یې نه نیسئ بیا بله ورځ ونیسئ بیا بله ورځ نه نیسئ دا داود علیه السلام روجې حضور پاک وایي داسې ده کان یصوم یوما و یفطر یوما یو ورځ به یې روجه وه ټول عمر داود علیه السلام یو ورځ به روجه یو ورځ به یې کوجه ټول عمر او دې ته حضور پاک بهترې روجې ویلې نو که داسې نیسئ هم صحیح ده او که نن یو نیسئ او څو ورځې پس بله نیسئ او څو ورځې پس هم صحیح ده په هره طریقه چې وي خو دا 6 روجې ونیسئ که خیر انشاءالله نو الله به پرې دله اجر او برکت درکړي که خیر که څومره بیماران دی الله روغ صحتونه ورکړي که څوک قرضداران خدای قرضونه اخلاص کړي چې چاته څه پریشانۍ وي خدای پریشانۍ په خوشحالو باندې بدله کړي چاته څه مشکلات یې مشکلات یې په خوشحالو باندې بدل کړي خدای ته زمونږ نه راضي شي دا دعا وکړئ ښه الله زمونږ نه راضي شي خدای د آفتونو او د فتنو د مصیبتونو نه په امن و امان کې وسات او ډېر دوستان زمونږ د مانځله د لرې لرې ځای نه راځي خدای په یو یو قدم ولا اجرونه برکتونه ورکړي باید دوستان دي د هغې د ژوند ملګري نشته دعا کوئ چې خدای ورته د ژوند صالحه ملګري ور نصیب کړي او باید دوستان دي چې هغوی مسافر دي په دې سعودي عرب کې مسافر دي زما خو ډېر خدمت وکړه اکثر د مسافرو نو هغې ته دعا وکړئ چې خدای پاک د خیر او د خوشحالۍ او د برکاتو زندګۍ نصیب کړي او الله تعالی ورته سفر ژوند آسان کړي هلته ډېر دوستان دي چې د هغې کاروبارونه نشته او پریشانه دي دعا ورته وکړئ چې خدای کاروبارونو کې برکت واچوي رزق کې خدای برکت واچوي خدای زموږ نه راضي شي ما سره دومره مینه ده چې دلته راځئ او د لرې لرې ځای نه راځئ دلته د جمعې د لمانځله او ما سره محبت ساتئ نو زه به تاسو سره مینه نه ساتم نو ما درته دعاګانې هم کړي دي او ما په مسجد قبا کې هم دله دعاګانې کړي او د حضور پاک مبارک مخې ته مې دله اجمالي سلام تاسو د ټولو مقتدیانو دپاره ویلی دی الله د خپل مبارک پیغمبر الله زمونږ نه راضي کړي او د هغه د جنډې لاندې دې خدای پاک ودروي او الله دې مونږ له ټولو ملګرو له د حضور پاک سره یو ځای جنت ته تلل نصیب وګرځي او ټول د خدای د بیت الله حجونو او د طوافونو عمرو له بوتلي نو د مارونو خبره لرې لاړه خو سفیان ثوري هغه وایي چې یو هلک را سره نو بیت الله کې زموم هم نو دوست مې شو دا هلک ناجوړه شو چې بیمار شو وایي زه خو پې پوه شوم چې سړی سخت ناجوړه شوی ما ته وایي چې ملګري یو خبره ته کوم زه بیمار یم او داسې معلومیږي لکه چې دې بیمارۍ کې مرم نو که زه مړ شم نو ماله به یو کار کې یو به ما په خپله لمبې ته مې دوست دی د ما خو دلته څوک نشته نه مې زوی شته نه مې رور شته دویم به کفن ماله په خپله راکړي
او دریم مسلمانان وراله قبر خامخا کنی نو ته ما په خپله قبر تښکته کې او څلورم دا چې د ما په قبر خورې ووړي خلک خواره شي نو ته به لږ ما ته کښېنې قبر خوا کې زر بارانه نه دی وی ما وی چې بلکل وی سړی په هغه بیماری کې مسافر مړ شو غریب چې مړ شو نو ما په خپله غسل ورکړ سفیان ثوري ډېر لوی سړی دی د حدیثو لوی امام دی او بیا مې ولا کفن هم په خپله ورکړ او مسلمانان خو خبرو چې یو مسلمان مسافر مړ دی نو قبر یې ولا د مکې مکرمې په قبرستان کې وکړ وی چې مونږ جنازه یې وړه ما په خپله په لحد کې کېښود چې قبر باندې خورې واړولې خلک لاړل زه ورته کېناستم قبر ځکه هغه راته ویلي چې د ما د قبر نه به زر نه دی وی ناستم قبر سره ما خپل ذکر وغیره کول خوب راغی وی چې خوب راغی وده شم وی په خوب کې مې دقه دوست دا مړ دوست ولیده خشته باغ دی د جنت پچان او په هغه کې چهل قدمي کې ګرځي وی ما ورته وی چې هلکه ته خو مړ شوې کوم خوا لاړې وی دې جنت ته خدای راوستم که نه زه تا ته مې اجت نشته تا ته خو ما وی چې ما قبر ته کښېنه خو تا ته مې اجت نشته که دی نو ته رخصت شه وی ما ورته وی چې دا دومره نږدې فوري زحج دا خو ستومانتیا په جومات کې یو ستر ګناه ده چې دا کم خلک دا لاسونه داسې کي که نه او دا داسې کوي او یا پرې تشو لاسونه کېږي او دا خوله وازه کي او اسویلي کوي دا بیا ښه شیرې ده مجروحه ده یو پیغمبر په ژوند کې چې دا اسویلي نه دی کړی ما تصاحب نبي قط او نه حضور پاک ته تاسو یې لیکل نو دا کوشش پکار دي نه سړی ځان سره الله लेट्स गो आएगा वो क्या है अबे वो सही है कैसे पहाड़ है अजीब पहाड़ है नहीं तो पहाड़ को छोड़ फिलहाल उस पे जाना है वो क्या चीज़ है खरगोश अबे गाजर खाएगा देखो अजीब अजीब से रिमार्क्स मिलते से यहाँ पे कोई ट्री श्री नहीं है कि मैं इसको तोड़ के कुछ करूँ तो क्या चीज़ है मेरे पास कलेक्ट नहीं होगा para paisar o pari paisar mi da kana langi ke khamla خودشنا راندي في دونه مشكل سره وين زعما حكايه لازم بره سپلای سر بیا کارا شو टाइप का ट्रैप होता है तो हम जो है मर सकते हैं इससे
करके जाएंगे। देखो हमारा मंजिल में दिख रहा है। ये सब ऐसे पड़ी हो ना कि कभी भी नीचे कोई ब्लॉक नहीं हो सकता। मैं उसको तोड़ूंगी और मैं डायरेक्ट नीचे गिरूंगी, और कुछ नहीं होगा, बस मैं डायरेक्ट नीचे गिरूंगी। अगर मैं ये वाला ब्लॉक तोड़ रही हूँ तो मैं यहाँ पर हूँगी, सही है। अगर मैं ये वाला ब्लॉक तोड़ती हूँ तो मैं यहाँ पर हूँ। अभी यो होता बात हवे करा वैसा वही मरा पासा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो। सो आप लोग दिल से कमेंट करें कि कौन सा वाला गेम होगा। नहीं चलो बना दे, बता दे। ये है माइनक्राफ्ट गेम, जो कि है बहुत 80 से 90 लोगों का फेवरेट गेम। ये गेम सबको बहुत पसंद है और ये गेम ज़्यादातर पसंद है लोगों को। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप जो है ना वो वर्ल्ड का नाम ना हम बहुत अच्छे जो है ना वर्ल्ड का नाम ही हम वर्ल्ड रखेंगे। तो वगैरह था मेरा मैं कह रही थी कि जो है बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप ये वाला गेम खेल मुझे फोर्स कर आप लोगों ने कि मुझे खेलना ही पड़ा। तो अभी मैं खेल रही हूँ, अभी मैं खेलने पे आ गई हूँ। ये देखिए यहाँ पे लोडिंग होगी, फिर उसके बाद लेट्स गो और फिर उसके बाद स्टार्ट। यहाँ पे होता कुछ यूँ है ना कि हमें कहीं पर भी लाके इस तरह के छोड़ दिया जाता है और फिर वहाँ से हम लोगों ने अपना घर अपना सब कुछ बनाना है, सही है। तो ये ऐसा गेम है। इसके बारे में मैंने काफ़ी सारी रिसर्चिंग करी, उसके बाद मुझे मेरा मैंने जिसका